عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې ښځو ته د خپل کور څخه د وتلو حق نشته، لیکن د ضرورت په اساس باندې ښځه د خپل کور څخه وتلی شي. د ضرورت په اساس چې ښځه د خپل کور څخه وځي ورونو د څو خبرو خیال بساتي. اول دا چې نظر بخکته ساتي، دویم دا چې پرده کې به وځي یعنی حجاب کې به وځي، دریم دا چې په داسې لباس کې به وځي چې خلک ورته متوجه نشي. بعضې زنانه چې د خپل کور څخه وځي داسې لباس یې اغوستی دومره زیات کشش لري چې ټول نارینه ځان ته متوجه کوي. څلورم په داسې جامو او حجاب کې به وځي چې ساده وي. بعضې زنانو داسې جامې اغوستي چې په هغې باندې سنگار شوي، مزیدار شوي، ښایسته جوړې شوي، د مثال په طور شیشې پې لګېدلي، ستارې پې لګېدلي، خالونه پې لګېدلي او هغه پړق او پړوق کوي. او دا حجاب هم اوس ماشاءالله داسې حجابونه راوتلي چې دومره سخت تنګ وي چې د دې زنانه دا اندامونه پکې بوټ بوټ راوتلي. زنانه دومره سخت تنګې جامې اغوندي چې دا هر یو اندام پکې بیل بیل ښکاره کیږي. نو داسې حجاب او داسې جامې به اغوندي چې هغه ساده وي. پنځم دا چې خوشبويي او عطر او سپیده او سرخی به نه وهي. ولی ځکه چې دا خوشبويي د خلکو نظر او د خلکو فکر ځان ته رااړي. شپږم دا چې په داسې لاره به ځي چې هلته د خلکو تګ راتګ کم وي. اووم دا چې خبرې به په لاره باندې نه کوي، مجلس به نه کوي. که ملګري ورسره په لاره کې روانه وه د هغې سره به خبرې نه کوي په تیز اواز باندې. په موبایل باندې به خبرې په تیز اواز باندې نه کوي او په کټ کټ خنداګانې به هم نه کوي. عزتمند ورونو رسول الله علیه السلام فرمایي چې ښځه ټوله عورت ده. کله چې دا ښځه د خپل کور څخه راووځي نو شیطان ورپسې شي. اوس انساني شیطانانو نه خلک تنګ دي، انساني شیطانانو نه. د چا مور او خور چې د خپل کور څخه راووځي بهر ورته یو انسان شیطان ولاړ دی. د دې ښځې حیا او عزت د لوټ کولو لپاره ولاړ دی. نو دا انساني شیطان دی. که د جني شیطان نه بچ شي د انساني شیطان نه به چېرته ځي. نو داسې لباس واغونده، داسې جامې واغونده چې د خلکو نظر کې ښایسته ښکاره نه شي مورې او خورې. بل دا هر کله چې بازار ته لاړې د ضرورت په اساس باندې دکاندار ته لاړې، بعضې زنانه چې دکان ته لاړې شي خپله چادري پورته کې خپل ډول او سنگار سرخي او سپیده او مخ مزیدار دا خز دکاندار ته ښایي چې سودا راته ارزانه راکړي. خپل حجاب او پرده او خپله چادري به دکاندار ته نه پورته کې، موټروان ته به یې نه پورته کې، رشکوان ته به یې نه پورته کې. موټروان سره به مجلسونه نه کې په موټر کې، رشکوان سره به مجلسونه نه کې په رشکه کې، دکاندار سره به مجلسونه او په کټ کټ خنداګانې او ګپې شپې به نه لګې. د ضرورت دپاره تلي، د ضرورت شی واخله او واپس زر راځه کور ته. کنې په لویه فتنه کې به اخته شي مورې او خورې. بعضې ځوانان د ضرورت په اساس باندې زمونږ او ستاسو خورګانې او مورګانې مکتبونو ته ځي، ډاکټرانو ته ځي، نو بیا ورته ځوانان په لاره کې ولاړي، د شفاخانو مخې ته ولاړي، د مکتبونو مخې ته ولاړي. اول خو دې ځوان ته وایو چې ای ځوانه ته خپله مور لرې، ته خپله خور لرې، ته خپل حیا او عزت لرې. نو د بل چا د حیا او د عزت د لوټ کولو پسې دې ولې راخیستې ده؟ که غواړې چې ستا حیا او عزت په ځای باندې پاتې شي د بل چا د حیا او د عزت خیال ساته. ما څه وخت مخکې یو ځوان سره خبرې کولې او دا موضوع ما په همدې موضوع مې خبره کوله چې دا ځوانان باید په لارو کوڅو کې او د مکتبونو او د شفاخانو مخې ته جنکو او ښځو ته ونه درېږي. یو ځوان مسکی شو، په خندا شو، ویل مولوي صاحب ویل یو پاچا و، هغې اعلان وکړه چې زه به دا لور هغه چا ته په نکاح باندې ورکم چا چې ما ته په دې میږو کې نر میږی پیدا کړ.
و یو کس یو ځوان ورته میږی راوړو په میز باندې خوشي که ورته ویل پاچا صاحب پاچا ورته ویل چې صاحب ویل چې دغه میږی نر میږی دی پاچا ورته ویل تاسو وپېژنده وایي دا د مکتب مخې ته ولاړ ښه چې زمونږ او ستاسو د ځوانانو دا مفکوره او دا ذهنیت چې دا ذهنیت د ځوانانو جوړ شوی چې دا نرتوب دی دا نارینتوب دی او دا غیرت دی چې د مکتب مخې ته د مدرسې مخې ته د اسپتال مخې ته په لاره کې ښځو ته ودرېږي الله عز وجل دې زمونږ او ستاسو حیا او عزت وساتي نورونو که زمونږ او تاسو د بل چا د حیا او د عزت خیال وساته زمونږ او ستاسو د حیا او د عزت خیال به نور مسلمانان وساتي الله عز وجل دې په موږ او تاسو باندې د اسمان د رحمت او د برکت دروازې راخلاص کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین